کوم ناروا دی چې مونږ یو ځل ونیوه بیا یې نه پرېږدو، روان چې ونیوه بیا یې پرېږدو، منځونه شروع کړو بیا یې پرېږدو. حج وکړو چې د حج نه راشو حجي پوکم رانه جوړ شي، حج نه چې راشي چې ځي نو ګز لکۍ وي، چې راشي 33 ګزه لکۍ شي. تاسو خیال را نو ګیره پرېږدو بیا یې کله کړو. داسې ډېر کارونه تبلیغي جومات کې شي صاحبه سیروزې ولګوي چې لو ته لاړ شي چې په بله ورځ یې ګورې بیا د باسګل کوتک ته جوړي هلکه څه بلا در باندې وشوه بیختي او یاره بس مجبوري. نو نیک کارونه مونږ چرې ونیوه بیا یې پرېږده، لیکن بدایم چې نیولي دي بیا یې نه پرېږده. نو زما عزیزانو زمونږ عقل شته نه، عقل کې خو به د هغه سړي څه راځي چې هغه کې عقل خو وي که نه، څه سوچ سمج خو پکې وي که نه. قرآن کې راغلي دي وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، زه به تر هغې یو قوم ته عذاب نه ورکوم چې تر څو مې هغې ته رسول نه وي لېږلی، تر هغې پورې به زه دې قوم ته عذاب نه ورکوم. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دا دی چې وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، دلته د رسول نه مراد عقل کامل او عقل سلیم مراد دی، دا مصطلح رسولان نه دی مراد. زه به تر هغې یو قوم له عذاب نه ورکوم چې څو پورې مې هغه قوم ته عقل کامل نه وي ورکړی. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دا دی چې 1,24,000 پیغمبرانو کې که یو پیغمبر هم دنیا ته نه وی راغلی نو هر سړی په دې مکلف په عقل باندې به د خدای پیژندی. وګوره ابراهیم علیه السلام ماشوم بچی نور یې ولیدو قال هذا ربي، دا زما خدای دی. فلما فلا چې نور پرېوتو ابراهیم علیه السلام قال لا احب الافلین، فنا کېدونکی زما خدای نه دی. سپوږمۍ ولیده هذا ربي، فلما فلا قال لا احب الافلین. ماشوم د غېږې بچي ته په عقل کامل سره دا معلومیږي چې الله لازوال ذات دی، الله موجود ذات دی، افنا کیږي نه. نو که پیغمبرانو کې یو هم نه وی راغلی نو هر سړی په دې مکلف و چې په عقل کامل به د خدای پیژندی. لکه ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د عیسی علیه السلام په منځ کې 600 کاله فاصله وه، څه کم زیات. دې ته زمانه د فطرت وایي. په دې 600 کاله کې پیغمبر نه و. اوس علما وایي چې دې 600 کاله کې کم خلق پیدا شوي دي. ما په خبرو پوهېږئ؟ خبرې ګرانې دي، مشکله ده چې پې پوهېږئ. ماما دا خبرې داسې دي وایي دیدن مې کور ته ولا یوړو په قدرمن اشنا مې ځان بې قدره کنه. تاسو پوه شئ؟ اوس فطرت الوحی علما لیکي چې په دې 600 کاله کې دا زمانه د چا په منځ کې وه؟ په زور ووایئ. دې 600 کاله کې چې کوم خلق پیدا شوي او مړه شوي دي نو دوی له خو پیغمبر نه و راغلی که نه. نو چې پیغمبر رانغی هدایت ورته ونه رسېدو او بیا دوی بې هدایت نه مړه شو نو دوی بیا جهنم ته لېږل دا زیاتی نه دی؟ الله به دوی جهنم ته ولې لیږي؟ ځکه چې پیغمبر یې ورته نه دی رالېږلی. پیغمبر راغلی وی او دوی نه وی منلی بیا جهنم ته د دې 600 کالو خلق تله پکار. پیغمبر رانغی نو بیا به دوی جهنم ته ولې الله لیږي؟ دلته هم دا جواب دی چې دا زمانه د فطرت الوحی وه. په دغه زمانه د 600 کالو کې چې کومو کسانو خالی دومره منلی دي چې د دې کائنات مالک خدای دی او دا کائنات خدای پیدا کړی دی او دوه نه دي یو خدای دی، خو چې دومره په دماغ کې راغلي دي نو د دې 600 کالو خلق به هم جنت ته ځي. نه منځونه کړي او نه حجونه کړي او نه روجې نیولي دي او نه څه کړي دي او نه څه کړي دي نه څه کړي، خو چې خالی په عقل سره د کائنات کې سوچ کړی
او په سوچ دا معلوم کړي چې دا هیڅ موجود به موجود نه، نو د دې موجوداتو مالکم څوک شتا؟ او دوه ولې نه دي، یو ولې دی؟ ځکه چې دوه وای نو دا کائنات به اوس پورې رنگ وای، دا بوران وای، یو به ویلې باران کوم، بل به ویل نه کوم، په جګړه به وای کائنات بوران شوی وای. لکه ملکونه چې په یو حال نه پاتې کیږي سره وران شي. یو ملک یو څه وای، لکه یو ځل چین الزام لګول په هندستان باندې چې تاسو زمونږ ګډي پټي کړی، باندې ولا جوړولا سره ټسو ماري جوړ مونږ هندستان سره زمونږ یو اډوکه په منځ کې پاکستان شریف پرېخه ده، اډوکه واخه تقسیم کړی دی، اډوکه پرېخه ده چې هغه ته کشمیر وای. نار اډوکه تر اوسه پورې لا په دې ملک کې پروت هندستان هم ورته غړمبيږي او مونږ هم ورته غړمبيږو. نو مونږ چې نوې حکومت جوړو نو هغه کې یو وزیر د امور کشمیر وزیر هم پکې جوړ. تاسو خیال راغی یو وزیر پکې د امور کشمیر، نه کشمیر اډوکه چې ده الله لازمون خله ترازی او نه داغي خله ترازی. نو داسې ملکونه لکه څنګه چې بچ نه پاتې کیږي، داسې که خدایان دوه نو دا کائنات بم کروڑونه او لکونه او اربونه کاله وشو تر اوسه بچ نه وي پاتې، وران به. او دا الفاظ قران ویلي دي چې لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. اے پیغمبره د قوم ته وایا که په دې کائنات کې د یو نه سوا ډېر خدایان وي نو لفسدتا، د ازمکه او اسمانونه به دواړه وران شوي وي. نو اوس په عقلم تاسو ګورئ چې د دې ملکونو سال دی په خپلو کې سمون مسلمان قوم د خدای نه باغیان یو کس نمی د یړې لباس راغوستولی شوی دی